خبر ساده ډیر ژر به افغانستان کې د مخکینیو ځواکونو انسجام بهیر پیل شي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د افغانستان مخکینی حکومت پوز یو جنرال سمیع الله سادات چې مخکینی حکومت له یو شمیر لوړپوړو جنرالانو افسرانو او سیاستوالو ته مذاکرې روانې دي او په خبره یې د مخکینی افغان پوز بیا انسجام بهیر ژر پیل شي. ښاغلي سادات د امریکا غږ ته ویلي چې له اختر وروسته به د امنیتي ځواکونو د انسجام طرحه جوړه شي. موږ په 3 ورځو پوځي سیاسي او مدني برخو کې اقدامات پیلوو. نوموړي ویل چې طالبانو پر ضد د دغې نوې مبارزې د انسجام یو مهم شرط دا دی چې هغه خلک پکې شامل نه وي چې د په خبره د جمهوریت په سقوط کې لاس لري او په فساد کې خپل وو او د مالکیت او مبارزې روحیه نه لرله. دا خبره هم وکړه چې په دې نوې بهیر کې هغه خلک نه شاملېږي چې پخواني جرمي سابقې ولري. هغه زیاته کړې باید ځوان وي، ډیر پخواني مسن او غلی په کار نه دی. جنرال سمیع الله سادات د افغانستان مخکینی حکومت تر سقوط لږ مخکې په هلمند کې د طالبانو پر ضد جګړې مشر و په غاړه لرله او بیا په کابل کې وغوښتل شو او د امنیتي چارو تنظیم او انسجام مسؤل وروسپارل شو. نوموړي ویل چې ځینو سیاسي مشرانو چې د نمونه یې وانخیستل تر اختر پورې وخت غوښتی او د په خبرو دغو مشرانو د پریکړې څرګندونو وروسته په پوځیانو سیاسي فعالیتونو او ځوانانو په ګډون تر ټولو قومونو خلک د طالبانو پر ضد متحدین عمل پیل کړی دی. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.